د هوت د لسمې په اړه جای څخه پریزو الحمدلله په ټول افغانستان کې ټک پای ته رسېدلی ده، د جنازې غږ پای ته رسېدلی ده، د خوندو مندو ژړا پای ته رسېدلې ده. الله دې راضي شي. امن ده، کراري ده، خلک خوشحاله دي، تګ و راتګ په داخل د افغانستان کې لا هر چېرته چې دي ازاد ده. په دې باندې موږ راضي یو، په دې باندې دا خلک خوشحاله دي، خلک الحمدلله کوم مشکل نه لري. او د دې قوت د افغانانو په لاس باندې د خاورو سره خاورې کوي. نو د دې مبارکي ټول افغانانو ته وایو او ټول امت مسلمه ته یې وایو. او کوم یو وار شهیدان ورکړي دي، کوم قربانۍ ورکړي دي، کوم کورونه وران سوي دي، کوم خلک ترې تم سوي دي، کوم خلکو په خپلو غوښو په خپلو هډوکو باندې بازۍ کړي دي د الله د دین د دشمنانو په مقابل باندې. در ننه تاریخ هدیره و قبر چاته نه دی معلوم. او قریبان یې د قبر او د هدیرې په انتظار دي یا په ارمان دي. او د دنیا هر کونج په افغانانو باندې په جیلو باندې ډک سو. د دنیا په کونج کې چې هر بدنامه جیل و هغه ته افغانان ورسېده، په هغه کې شکنجه سوه، په هغه کې ټکټکور سوه. خو لله الحمد د افغانانو د قربانۍ په وجه باندې، د افغانانو د ستړیا په وجه باندې الله جل جلاله هغو ته د نړۍ ټولو مسلمانانو ته الله جل جلاله نجات ورکړي. ګورئ دا د دغه ملت، د دغه ټکټکور ملت، د دغه ځورېدلي ملت، د دغه باغیرته، باهمته، باجرأته د دغه ملت د بچانو د قربانۍ سبب و چې لله الحمد الله د ټولې دنیا مسلمانانو ته ازادي وبخښله. نن یوازې افغانان دا حس نه کوي، نن یوازې افغانان دا فکر نه کوي چې موږ ازادي اخیستې ده، د دنیا مسلمانان دا فکر کوي چې موږ ازادي اخیستې ده. میاشتې په لسمه د افغانستان اسلامي امارت او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ له افغانستان څخه د ټولو بهرنیو اشغالګرو ځواکونو د وتلو تړون د قطر هیواد په مرکز دوحه کې د نږدې شپېته هیوادونو او سازمانونو د استازو پر وړاندې لاسلیک شو. زموږ مؤمن او مجاهد ولس د لوی الله جل جلاله په نصرت سره د بهرنیو اشغالګرو په وړاندې مقدس جهاد ته تر هغو دوام ورکړ تر څو خپله جهادي مبارزه د بریا په مسیر برابره کړي. د الله تعالی جل جلاله خاص نصرت د مجاهدینو او مظلوم ولس سرښندنې او د هوت لسمه د افغان مجاهد او مظلوم ملت لپاره د سترې فتحې او ازادي ګټلو پیلامه شوه او افغانستان له شل کلن اشغال او جګړې څخه خلاص شو. الله تعالی جل جلاله په فضل او نصرت سره افغانان یو ځل بیا لکه ورونه په یو ټغر سره راټول شول. د دښمنانو د سیسې شنډې شوې او یو سوچه اسلامي نظام جوړولو ته زمینه مساعده شو. الحمدلله د افغانستان اسلامي امارت د دغې سترې ورځې په مناسبت ټول افغان ولس او د سنګر ستړو مجاهدینو ته یو ځل بیا مبارکي وایي. د جهاد د لارې ټولو شهیدانو ته جنتونه، ټپیانو ته کامل صحت او اجرونه، یتیمانو او کونډو ته د دنیا او آخرت سعادتونه غواړي. له الله تعالی جل جلاله څخه غواړو چې دا ستره ترلاسه شوې سوله، امن او د شهیدانو په قربانیو جوړ شوی اسلامي نظام راته پایدار او مستحکم ولري او موږ ټولو ته د دې سترې فتحې او انعام د شکر ادا کولو توفیق راکړي. هغه ورځ چې د نړیوال استکبار، فرعونیت او راج رسمي زوال پکې پیل شو، نړیوال اعتبار یې زیانمن او مخ پر رکود روان شو. همدغې ورځې د امریکا مخالفو جهتونو د امریکا په خلاف علني میدان کې ښکاره مخالفت شروع کړ او دا دی نن یې ګورو چې روسانو د امریکا پر حلب ښار حمله کړې او امریکا ګوري خو څه نشي کولی. د هوت لسمه هغه تاریخي او له ننګونو ډکه ورځ وه چې نه یوازې د افغانستان ولس د وخت د ظالم او غاصب له ناروا تسلط څخه د ازادۍ تاج پر سر کړ، بلکې د دنیا ټولو محکومو ولسونو ته یې د مبارزې او حریت پیغام ورکړ.
او نن یې ګورو چې د امریکا هجماني د زوال نړیوال نظم د مختل کیدا او د ناټو اتحادیې د پاشل کیدا سره مخ او نړۍ د څو قطبیت خواته روانه ده. د هوتلسمه په افغانستان او نړۍ کې د تحولاتو بدلونونو او د کبرجن د کبر د نسکورېدلو ورځ ده. د هوتلسمه هغه ویاړمنه ورځ وه چې ثابته یې کړه ازادي او استقلال په زاریو پر لتونو احتجاجونو نه، بلکې د تورې او ټوپک په زور د منظمې منسجمې متحدې او مخلصې قربانۍ او مبارزې له طریق نه اخیستل کیږي. د هوتلسمه چې د اشغال په وړاندې د مصلحانه مقابلې د پیل او پای ورځ وه، دا یې وښودله چې د صحي او روڼې تګلارې او منهج پر اساس پیل شوي مقاومت هرومرو د بریا تر درشل رسیدونکی دی. د هوتلسمه د حق د کامیابۍ او باطل د شکست ورځ وه. هغه ورځ وه چې کفر د حق په وړاندې د ماتې سلامي وکړه. همدغې ورځې عامل شوه چې افغانستان ته اسلامي نظام راوړ، د قدرت جزایر یې ختم کړل، د نړۍ سره د متقابل احترام پر بنسټ ولاړو اړیکو دروازې پرانیزلې. هوتلسمه د عزت اعاده د خپلواکۍ اخیستلو د افغان قوم په تاریخ کې د درېیمې امپراتورۍ د شکست ورځ وه. د هوتلسمې ثابته کړه چې ازادي د انسان فطري حق دی، خو ساتل او اخیستل یې قرباني غواړي. چې افغان قوم وښودله چې په ازادۍ فضا کې د رب عبادت لپاره تر تخیل او د عقل تر ادراک لوړې قربانۍ ورکولای شي او ورکړي هم دي. د هوتلسمه لکه څنګه چې له افغانستان څخه د افریقایي اشغال د خاتمې د تړون په نوم یادېږي، همداسې د مقتدر اسلامي نظام او حکومت د تاسیس لپاره یو بل حیثیت هم لري. دغه وخت نه د افغانستان د اسلامي امارت رهبري د نوي جوړېدونکي نظام د اقامې او تکمیل لپاره په ټول دننه او بهر پراخ سیاسي تحرکات پیل کړل. همدغه توافقنامه وه چې له افغانستان څخه یې د بهرنیانو د مداخلې لاسونه لنډ کړل. د مسؤلانه خارجي سیاست دریڅه یې پرانیستله. په نړیوالو کنفرانسونو غونډو کې د افغانستان تیت او ورک تصویر د راپورته کېدا باعث شول. دوحې تړون له ځانګړتیاوو څخه دا و چې دواړه اړخونو ته مسؤلیتونه او مکلفیتونه متوجه وو. دغه تعهدنامه وه چې په نړیواله سطحه یې افغانستان ته د مستقل خارجي سیاست دروازه خلاصه کړه. د دې تړون یوه ډېره اهمه ځانګړتیا د دې توافق لیک تعامل و چې د جانبینو لخوا یې بندیزونو او مادو ته رعایت وشو. په جهاني سطحه ډېر کم تړونونه دي چې تر پایه د عمل ورباندې وشي. دا تړون چې افغانستان ته یې بعد له 4 لسیزو جنګ، جګړو، بدامنیو، ملک الطوایفۍ، لنډغریزم، مافیایي او استخباراتي کړیو له فعالیت څخه خلاصون وباښه. یو داسې نظام حاکمیت ته لاره هواره کړه چې له لسیزو وروسته یې د افغانستان ټوله جغرافیه له حاکمیت څخه د باندې نه ده پاتې. په ټول هیواد کې سرتاسري امنیت برقراره شوی، د واک جزایر ختم شوي، د افغان ملت د اقوامو او استازو څخه جوړ شوی سوچه اسلامي افغان حکومت قایم شوی. د ټولې ښېګڼې او لاسته راوړنې د دوحې د توافقنامې مزایا دي چې نن ترې برخمن یو. خلاصه دا چې افغانانو ته د هیواد د پرمختګ او نظام د قوت فرصتونه برابر شوي او یوه باامنه فضا قایمه شوې ده.